أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا او دغا دلیلنا زمنگو آتیناها ابراهیم چې مونږه ورکړی وو ابراهیم علیه السلام ته علا قومه په مقابله د قوم داغه کې نرفعو درجات نوچتو مونږه درجه من نشاء چالرا چې غواړو ان ربک یقینا ربستا حکیم حکمت والا علیم پوهیدن کې ده وتلک حجتنا او دغا دلیلنا زمنګو د حجت نه مراد هغه دلائل دي چې د دې سورۃ الانعام 74 نمبر آیت مبارکه کې تیر شوی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ او کلا چې ویل ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته آزر چې آزری نومه اتتخذوا اصناما الهات نسبتان مددگاران انی اراکا یقینا زوینم تالرا وقومکا قومستا فی ظلال مبین پا گمراہیو خارکی نو حجتنا مراد دغا دلائل دی دینا مرادو دغا دلائل دی آتیناها ابراہیم چمنگا ورکلیو ابراہیم علیہ السلام تا علا قومه په مقابله د قوم داغ کې علا قومه د دین معلومیږي دا چې دا مخکې دلایل د مناظره په شکل بیان کړي وو د قوم د مقابله د پاره د دې د پاره چې هغه په قومانی غالب شي نرفعو درجات وچتو منگا درجی من نشاو چالر چی غواړو الله چې چا باندې غواړي نو خزانه د علم او د حکمت پاغه باندې را کولاویا او بیا د اغي په وجبانی الله دلرا په خلق باندې فوقیت ورکیا نرفعو درجات د دین مراد مفسرین یا په دنیا کې بیا عزت وی او په آخرت کې بعد د دې لپاره جنت وی او بعد علماء وی چې مراد د درجاتنا چې بالایمان وبالحجه والبيان په ایمان سره په دلیل او بیان سره دلته الله رب العزت ابراهیم علیہ السلام ته پورا درجه ورکړه د دلایل په وجبانه د دې وجنا امت کې بعضی داسې علماوی چې هغه د دلایل او بادشاہان وي دا دلایل ورته سمیات وي بس یو خبره چې شروع کی پاغي با داسې دلایل او د قران او د سنت نه
ان ربک حکیم علیم یقینا ربستا حکمت والا علیم پوهیدن کې ده ووهبنا له اسحاق او مونږه ورکله وخت اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام کلن هدینا هر یو تمونگو ہدایت کرے و نوحن هدینا نوح علیہ السلام تمونگو ہدایت کرے من قبل مخد دینا ومن ذریتی داولاد داغنا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وكذلك نجزي المحسنين او دغشان مونگو بدل ورکو نیکانو خلقتا ووهبنا له اسحاق هبا دیت ویلے کیگی چې چا یو شی هغه غوښته نه یا او هغه ته ورکلی شي ابراهیم علیه السلام صرف اسماعیل علیه السلام غوښته وو نو اسحاق او نو یعقوب علیه السلام ويا كلن هدينا هر یو تا مونگو ہدایت کلے و علماء ویو مراد ہدایتنا دا اللہ معرفت دے علماء وی هدینا الى الدین الحق ثم الوصول الى الجنہ الله ورتا حق دین طرف ته هدایت کله او بیا جنت ته ورسول دا څومره د کامیابی خبره ده چې دنیا کې یو انسان په هدایت باندې وي او بیا الله جنت ته ورسیا او بل قول اغدار دریم قول دار چې د هدایت نه مراد توحید الله یواله ده او پاغه باندې کلک والے ده نو مطلب دا ده چې دا پیغمبران چې په کم توحید او د الله په بندګۍ روانو دغه هدایت ده ونوحا هدینا من قبل او نوح علیہ السلام تا منگا ہدایت کلیو مخید دیلا یعنی منگو دا ابراہیم علیہ السلام نمخ کی نوح علیہ السلام تا لی ہدایت و نبوت ورکلیو او دا خبره دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا شرافت و باعث دا چې د دوی پلار نوح علیہ السلام هم نبی و دام پیغمبر او د هدایت نه هدایت د توحید مراد ده ځکه دا نږدې هغه را روان ده علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی چې الله نوح او ابراهیم علیهم السلام هر دوالو تا یو عظیمه خصوصیت هغه ورکړی و الله چې کله نوح علیہ السلام او پاغه باندې ایمان راوړون کنا سوا ټول الله غرق للا نو پس مکه کې صرف د نوح علیہ السلام اولاد پاتې او د ابراهیم علیہ السلام نو وروستو چې څومره انبیا راغلي دي نو دا بیا ټول د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې راغلي دي د دې وجنا علماوی
ومن ذریته دا اولاد داغنا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام. په دې وجه باندې علماء وی چې من ذریته د دین مراد د ابراهیم علیہ السلام اولاد ده او لوط علیہ السلام دا د ابراهیم علیہ السلام ورارو. نو په دې وجه باندې هغه د ابراهیم علیہ السلام ذریت داغو په اولاد کې هغه شمار کړي ده. ومن ذریته هدینا من ذریته داود مونږه هدایت کړو د اولاد دونو داود علیہ السلام تا وکذالک نجزی المحسنین او دغشانی مونږه بدل ورکو نیکانو خلقو تا. پدې کې عام خبره ذکر کړي چې ردی انبیاء په شانی نورو نیکانو خلقو تعالی وی زو ہدایت کوما پل معرفت دین حقا داورت نصیب کوما جنت رسوما. او دا ہدایت پیغمبرانو پوری خاص سنت ده. الله وی څنګه چې انبیاء ته ہدایت کړي دو دغه شانی نیکانو ته هم هغه میکړي ده. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام عيسى عليه السلام والياس عليه السلام كل من الصالحين طولو دني قانونو. ګورا عيسى علیہ السلام و دائی د ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے شمار کو حالان کی عیسیٰ علیہ السلام د بی بی مریم د گیڑی نا پیداو بغیرو د پلارنا. دی وجنا علماوی دا آیتو دلیل لے پدے بانے چی دلور بچو تا هم اولادو ویلشی دام پا اولاد کے داخل دی. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام دا حسن بن علی بارک ویلیو زما دا زوی دا بسرداروی نگورن وسیعو ولیکن نبی علیہ السلام ارتزوی وی. بل دا تاسو سورت آل عمران کی اوری دلیو کلچی نبی علیہ السلام د نجرانو د عیسایانو سره مباهله کولا نو دا آیت ویره فقل تعالو راشی راو بلو منگا زامن زمگو زامن ستاسو او بیائی د ځان سره حسن حسین و غیره وستلو. نو د لورو اولاد دامو بچو کیا غی صحابیگی. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ روایت ذکر کرے دا چھ حجاج بن یوسف یحییٰ بن عمر تے پیغام لے گا چھ ماوری دلی دی چھ تو حسن و حسین دا نبی علیہ السلام پا اولاد کشمارے ما خطول قرآن ولستو چرتمو دا ملاو نشو. نو یحییٰ خبر ورولے گا چه آیتا د سورت الانعام دا آیت مبارکہ غولستلے دے او دا آیت مبارکہ ورطویلا. ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. نواغویل آو نویویل آئے پا دی آیت کی عیسیٰ علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام ذریت کے ندش مار شوے سا
حالان کې د عیسی علی السلام خو پلار نه و نو هغه ورته ویلو تا رښتیا ویل دي. بیا علامه ابن کثیر رحمه الله وی یو سړی وصیت کو د اولاد د پاره چې ګوره زما د اولاد له بداور کې دا باور کې نو د لورو بچو ته به مو پدې کې حصہ غبه ملاويږي دا وصیت او هغه ته هم شاملېږي. و اسماعیل علیہ السلام والیسا و یونس ولوط علیہ السلام وکلا فضلنا علی العالمین ټول منګه غوړه کلیو په مخلوق باندې. یسع دادو بنی اسرائیل پیغمبر دی خو قرآن کریم کې د دې واقعا اغا نه دا بیان شوی یعنی یسع بن اخطوب بن العجوز او ځنې علماوی چې دا د الیاس علیه السلام ملګری و. ځنې علماوی لکه ګوره الیاس علیه السلام ته الیام ویل کېږي او ومن آبائهم او بعضی د پلارانو د دوی نه و ذریاتهم او د اولادو د دوی نه و اخوانهم او درونو د دوی نه وجتبیناهم او منګه غوره کړي دوی لرا وهدیناهم او منګه هدایت کړي دوی ته الى صراط مستقیم لارې برابر تا. وتلک حجتنا او دغه دلیلونه زمونږه آتیناها ابراهیم چې موږ ورکړي ابراهیم علیه السلام ته علا قومه په مقابله د قوم دا کې نرفعو درجات وچتو منگا درجی من نشاو چالر چی غوالو ان ربک حکیم علیم یقین ربستا حکمت والا پوهیدن کے دے ووحبنا له اسحاقا من ورکل وقت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن حدینا هر یو ته من هدایت کلیو ونوح علیہ السلام ته هدینا من هدایت کلیو من قبل مکر دینا ومن ذریته اولاد داغنا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وایوب علیہ السلام ویوسف علیہ السلام وموسی علیہ السلام وهارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین تغشان منگا بدل ورکونه کانو خلقو تا وزکریا علیہ السلام ویحیی علیہ السلام وعیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین طول دن کانوناو واسماعیل علیہ السلام والیسا علیہ السلام ویونس علیہ السلام ولوطا علیہ السلام وکلن فضلنا علی العالمین ټول منګه غوړه کلیو په مخلوق باندې ومن آبائهم بعد پلارانو دین او ذریاتهم د اولادو د دینا و اخوالهم درون د دینا وجتبیناهم غوړه کلیو دی لرا وهدیناهم منګه هدایت کلیو دی تا الی صراط مستقیم لارې برابر تا. اللهم قونا فرضا واجرنا من خزي